هغه پاک لمنه نجلۍ چې میړه یې پرې د بدلمنۍ ګمان کاوه. سلامونه دوستانو، ډېره ښایسته او خوندوره کیسه ده، وایې ورئ او شیر یې کړئ د نورو دوستانو سره. یتیم نجلۍ له خپل بوډۍ مور سره ژوند کاوه. وروڼه یې نه درلودل. له پیغلتوب وروسته یې د کاکا زوی ورباندې جرګه وکړه. د نجلۍ مور هم په دې خاطر خپل رضایت وښوده او خپل لور یې د لیوره زوی ته ورکړه چې لور به مې راسره نږدې وي، کله کله خو به مې خدمت ته رامنډه کوي. کله چې لور واده شوه نو د خواښې، خسر او اندرورګانو لخوا ورباندې ظلمونه شروع شول. هر وخت به یې ورته ناحقې سپکې سپورې کولې، خو نجلۍ به هغوی ته هېڅ نه ویل. خپلې مور کره به راغله او د مور غېږې ته به ور ولوېده، په چغو چغو به یې ژړل او د ورباندې شوو ظلمونو کیسه او شکایت به یې ورته کوه. مګر یو وخت داسې راغی چې د یتیم نجلۍ بوډۍ مور د مرګ پر بستر پرېوته. د زنکدن وخت یې و. نجلۍ ورته وویل چې مور جانې، که ته مړه شې بیا به زه خپل شکایت چاته کوم، خپل زړه به چاته سپکوم، د خسرګنۍ د خلکو نادودې به مې چاته بیانوم. مور یې ورته په ځواب کې وویل چې هر کله دې زړه تنګېده، هغوی در باندې ظلم کوو، نو زما کور ته راځه، اودس کوه او 2 رکعته لمونځ کوه، بیا خدای جل جلاله ته د دوی نه شکایت کوه. نجلۍ هم وعده وکړه او د مور له مرګ نه به یې وروسته همداسې کول. یوه خور باندې خسرګنۍ شکي شوه. خپل زوی ته یې وویل چې ستا ښځې خپل کور کې کوم یار نیولی، څنګه له دې خوا خفه لاړه شي او له هغې خوا خوشحاله راځي. زوی لاړ او د خپلې خواښې کور کې پټ شو. یو ډېر ځنډ وروسته یې ښځه راغله، دروازه یې قلف کړه او داسې وکړه او لمانځه باندې ودرېده. خو کله یې چې لمونځ خلاص کړ، خدای جل جلاله ته یې لاسونه لپه کړل او په ژړا یې شروع وکړه چې خدایه، ته مې خواښې او خسرو ته لارښوونه وکړې چې نور ما سره جنګونه نه کوي، ته مې اندرورګانو ته هدایت وکړې. خدایه، خاوند مې ډېر ښه انسان دی، مګر هغه غریب د خپلې کورنۍ تر تاثیر لاندې راغلی. خدایه، که ته راته په همدې حالت کې خوښ یې، خو زه هم خوشحاله یم، او که نه یې خوښ نو له ما راضي شه. خدایه، زه بې له تا بل څوک نه لرم، زما مرستندویه شه. خاوند چې دا حالت ټول له کړکۍ څاره نو ژر یې دروازه ټک ټک کړه. ښځه یې دروازه ور خلاصه کړه. خاوند یې غېږ کې ونیول او پر تندي یې ښکل کړه. دواړه راغلل خپل کور ته. خاوند یې د کورنۍ غړي ټول راټول او د سترګو لیدلی حال یې ورته وویل. ټولو توبې یې ویستې او له نجلۍ یې بښنه وغوښت، او دا یې هم ورته وویل چې نور به څوک دومره هم درته نه وایي چې د سترګو د پاسه دې باڼه دي. بېګا ته نجلۍ خوب ولیده او په خوب کې ورته وویل شو. خپلې مور ته د 10 کاله شکایت وکړ، هېڅ ونه شو، مګر ما ته د 10 ورځې شکایت وکړ، ستا ژوند مې بدل کړ. سبحان الله. خدایه، د عزت او ذلت ورکوونکی یوازې ته سپېڅلی ذات یې. زمونږ نننۍ ویډیو او قصه تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مې وي، ویډیو لایک کړئ او زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.